مخ مې نه ښکارېده ما دکان پرېښوده سورای زرداد کې د ما دکانو نو بیا زه چا پېژندلم نه حتی خپل فامیل دا نشو هغه کولی چې دا څوک غږېږي بیا ما کلیپ نه وروسته یو 4 میاشتې بعد بیا ما لایف خپرونې برنامې کولې بیا وروسته له هغه نه په یو هغه کې دلته یو بیچاره زخمي د هغه راتېل استه مخ نه څه ښکاروی ما مخ د دې په خاطر ښکاره کوونه چې زما ژوند محدودېږي او هماغه نه وروسته چې ما مخ ښکاره کړه بیا د ما ژوند محدود هم شو زه خلکو وپېژندلم او زه نه بیا له کوره وتلی شوم نه لرې سفر مې کولی شو او په هغه وخت کې فکر کوم 2019 کال کې چې دی په هماغه خوشا کې چې دی تاسې مخ ښکاره کړ د هغې نه مخکې چې لایفونه کول تاسې همیشه به در سره په ما 2013 کې مخ ښکاره که د ما یاد شي هغه هم را سره شته خو هماغه چې ما مخ ښکاره که هغه نه وروسته زتینو بیا مې شروع هم پې وکړله دغلته دا ستا یو مینوال دی دا برنامه خو چې دی مونږ دغه لپاره جوړه کړې ده خو د مینوال سره مې ستا واده کړې وه چې کله جنرال صاحب را سره یم تا به راپورته کړم دا جهان نبی صاحب چې دی ستا مینوال دی جهان صاحب مهرباني جنرال صاحب سره خبرې کړې دا دی واده مې در سره سرته ورسوله راپورته هم کړی بس مهرباني خود را کیمرا کولاو کوم جنرال صاحب تا بل زمری ویل کوشش غټیا ورج دا کیمرا کولاو کوم ما وی نه اوري ستړی مشه څنګه یې شکر ده الحمدلله تاسو ښه یاستئ قراري ده بس د الله فضل دی زه خو ستا مینوال یم او بل د شپې 2 بجې وي دلته به 4 وي او زه خو ډېر راته قارم شو خو ما ویل زه سیاست والا زه نه یم نه مې تعلیم شته دی خو بیا د دې لږ څه مې خبرې وکړې دي ملګري زما چې که تاسو زما خوښ یاستئ او دغه یاستئ مینه مې د جنرال صاحب څخه خپله شخصي هسې مینه د زړه نه د چا په قصه کې نه د ټي ټي پي غږ دې بند شو نبی غږ دې بند دی مایک دې بند دی مایک دې بند دی نبی مایک دې بند دی وسړیه وس کولاو شو دا ساکی خیل لا واخله ته ساکی خیل لا واخله جنرال صاحب غږ درځي اوس و غږ راځي ساکی خیل ته څنګه ښه نورې خبرې پیدا خو ته ښه زر سه 2 منټه کړېږم بیا درنه زه کوزېږم اوس ته راته دړنه هسې ګرانې او بله ورځ د ډېر بې عزته کړلم ولې چا بې عزته کړې بس زه شپې در وختم لایب ته تا ویل کوشه ویل ته پاکستانی ما جلکه زه سیاست له نیم راغلی خو تا زه ډېر ګډ نه پاکستانی خیر اوسې الله دې تا اوس د پاکستانی غریب اړه نه لري څوک پاکستانی زړه نه لري رښتیا وایي افغانان او پاکستانیان ټول یو شان دړونه دي نو دا غونډ مینوال دې راټول شوي دلته مینوال دې غونډ راټول شوي خدای دې ټولو ته دې ما سلام وایه تواب صاحب دا ساقي خیل ته راکي د دې کنځلو ریکارډونه ډېره مهرباني خپل سر دې سر ته ورسوه زه به ټول عمر ستا لایب ته ناست یم صحیح ده قربان دې شم الله دې تا عزتمن لري جار سمه دغه ساقي خیل ته راجیک کا روجم څنګه مننه جهاني صاحب مننه روجم څنګه راغله موبین صاحب دا شعر اجي دا کش کول غواړي کله کله د ابو ولید نو اول چې په قلم کش کوم دام کش کول غواړي والله د ته فرش ورکو زه خیر د وس اپ سوي د څنګه کې دا ساقي خیل ته راجیک کا د سره د ما کار د سلامونه غب لګوي زه لایب ته کوز ناسې ما صحیح ده نه لګو تم غب ته راجیک لمغه چې قصه کوي موږ شروع کړی دا راجیک تاسو سره واده کړی راجیک کا ساقي خیل راجیک د سره تواب صاحب دغه جنرال صاحب ناسه یو پښتنه کې اجازه بیا زبم کتس کینم پښتنه دی وکړه ساقي خیل تر بسم الله الرحمن الرحیم کمونیزم نه دفاع وکړاسه ساقي خیل څوک دی ساقي خیل یو کمونیست ده شانصب صاحب خیر و شانصب صاحب راپورته تواب صاحب اجازه دی دا راغی مهرباني ساده صاحب تاسو پوښتنه مطرح کړئ مننه اورونو دغه چې جنرال صاحب په سپیس کې ټول اورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورونو عزیزانو مسلمانانو کمونیستی پوچه مفکوره
که نجیب ده که بابرک ده که امین ده که هغه بل ترکی ده دا په خدای او په رسول باندې ایمان نه درلوده د مانځه په جرم باندې د اسلام په جرم باندې په زرګونو مسلمانانو ژوندي تر خاورو لاندې کړه په لږونو شاهد ده او که همغه شهیدان هلته پراته نه وو هغه د هغه شهیدانو پړه به په جنرال صاحب مبین به کمونستانو اچوله دا خو ډېر ښه شو د الله ډېر رحم وشو چې د کمونیستي پوچه مفکوره د افغانستان نه ټوله شوه جنرال صاحب دوی د دغه هرات کې چې 4,000 انسانان دوی په شهادت ورسوه آیا دوی پلرونه مندې خوندې نه درلودلې او د کمونیستي د پوچې مفکورې په خاطر د هورا په خاطر دوی واخیست انسانان په شهادت ورسوه د دغه جرم او دغه قصاب دا نجیب جنرال صاحب دغه چې تاسو مخکې وویلې زما یو ورور په حق ورسېد الله پاک د ټول شهیدان مغفرت کړي د هغې نوکونه یې وایستله او دغه برق چې تا ویلې دغه برقونه یې ورکړه تر هغه وخته پورې چې ژوندی و داسې قوي دوا نه استفاده کوه چې ډېر په مشکلاتو باندې او دوی روغتیا دغسې چې تا ته و د خلکو ته ویل چې اوس د خدای راوله چې تا ما نه خلاص کړي دغه کلمات زما ورور ته استعمال کړي دوی روغتیا هم دا خو د کمونستانو شعار دغه و چې نه تنها دوی نظامی ارغال کړی و فکري و فرهنګي ارغال یې کړی و د کمونیزم د خلق او د پرچم شعار چې کور کالی ډوډۍ مساوات بس دوی خو بل څه نه درلوده مګر په اصل کې همدا د افغانانو څخه واخیستل هم ورڅخه کور واخیستل د کور په بدل کې ورته ګور ورکړ د ډوډۍ په بدل کې ورته فقر ورکړ د KGB کالي په بدل کې کفان ورکړ او د کالو په بدل کې ورته توشي ورکړ ها وربشو ډاکټر صاحب حاتف ته نوبت د ډاکټر صاحب حاتف ته ډاکټر صاحب حاتف تاسو یې موږ سره ورور او تواب صاحب سلام مهرباني وکړئ تاسو ته تاسو خیر ورو مننه د نورو تبع فرق یم در سره صحیح ده لازمه هم نامه چې د دې ته بنوبت ورکوم د ډېر وخت انتظار کړی دی تواب صاحب محترم مهرباني عجیب غریب لګي د خپل نوم بل داخلي مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کې ته بخبله جنرال صاحب ډاکټر صاحب ابل جنرال صاحب سادات صاحب ټول جوړ روغ اوسئ غږ خو مې درځي انشاءالله بالکل غږ دې ښه سم صحیح راځي ستاسو څخه ورو تاسو به اصلي موضوع ته راوګرځو نو ستاسو موضوع داسې موضوع ده چې د کمونستانو په ارتباط باندې او د اتحاد شوروي ارتباط باندې اصلا کې د خپل هر افغان دا نه غواړي چې خپل وطن خراب کړي او خپل ټاټوبی په خاورو سره یو برابر کړي هر یو خپل په دماغ کې دا سوچ کوو چې زه به دا وطن جوړوم او زه به دې وطن ته خدمت کوم خو دا څوک چې د چا غلامي کوي هغه یې بیا دغه کار ته نه پرېږدي چې ته دا کار وکوې یا دا مه کوې یو وخت امیر عبدالرحمن خان د افغانستان نه وتښتېده صفات شمال ته لاړ روسانو خواته روسانو هلته بندیم که او ده برته چې راغی وایي د دې نه برته دغه انګلیسان بهتره د روسانو نه دي رښتیا یې روسان کوم دوستي داسې ښه کلکه چا سره نه لري وختې چې حزب دموکراتیک خلق په افغانستان کې چې اولین بار لپاره د ظاهر خان په وخت کې چې پارلمان جوړ شو چې ډاکټر یوسف راغی دوی یو ازادي خاص خلکو ته ورکړه چې دلته هر یو تنظیمونه او حزبونه براله جوړ شو دي کې حزب دموکراتیک خلق هم جوړ شو چې بیا په شپږ څلوېښتم کې جوړ شو په شپږ څلوېښتم کې بیرته سره جدا شو خلقو پرچم شو خو د دوی مفکوره ماتریالیستي مفکوره وه چې ستا ماتریالیستي داسې مکتب ده چې په دې باندې د بعضې ځوانان فکر کوي بعض ځوانان فکر نه کوي هغوی خپله وایي چې هر دا یوازې اسلام دښمنان نه دي هغوی هر دین چې اوسي ولو چې عیسایي ولو چې مسلمان وي هندو وي هر څوک چې عقیده خدای ته یا یو ادیان ته لري هغه زهر ده زموږ په جامعه کې موږ دغه شی نشو منلی نو فلهذا بیا دلته زموږ خلک عدم بېسوادي او ناپوهي هم زموږ په خلکو کې زښ ډېره وه دا چې په افغانستان ته چې دا مسله راغله دغه نوي ځوانانو په